متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د خپلواکۍ 93مه کلیزه ولمانځل شوه. په دغه لمانځغونډه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ډیپلوماتانو، د متحده عربي اماراتو د ښوونې وزیر، ملي سوداګرو په اماراتو کې میشتو افغانانو ګډون درلود. په دوبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل عتیق الله تکمل وویل چې ویاړ لري د افغانستان د خلکو دغه ویاړلې ورځ په اماراتو کې د خپلو افغانانو ترڅنګ مانځي. نوموړي وویل چې د افغانستان بهرني پالیسي په سیمه کې پر ټیکاو او اقتصادي پرمختګ ولاړ دی او د افغانستان سوکالي د سیمې سوکالي ده. نو په همدې دلیل یې افغانستان ځینو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي او هیڅ هیواد باید دغه تړونونه د ځان لپاره ګواښ ونه ګڼي. نوموړي همداراز د اسلامي او ګاونډیو هیوادونو رول د افغانستان لپاره اغیزمن وباله او له دوی څخه یې په دغه برخه کې د مرستې کولو مننه وکړه. پرته له شکه د ګاونډیو هیوادونو رول د افغانستان د امنیت لپاره خورا ډیر مهم دی، خو دا هم باید ووایم چې د اسلامي نړۍ سره ښې اړیکې ساتل هم د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده او موږ د منځني ختیځ او په خاصه توګه د متحده اماراتو څخه مننه کوو چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغانانو سره مرسته کوي. ډیری افغان ګډونوالو دغه رازغونډې خورا ارزښتناکې وبللې او دا یې د خپل راتلونکي پیر او ځوانانو لپاره د خپل تاریخ، کلتور او ارزښتونو په خبرتیا کې اغیزمن اقدام وباله. د افغانستان خپلواکي د افغانستان د متدین او ویاړلي شاه امان الله خان لخوا په کال 1919 د اګست میاشتې په 19مه نیټه د هغه وخت د انګریزي امپراتورۍ څخه ترلاسه کړ او هر کال همدغه ورځ د افغان ولس لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په اماراتو کې د افغان جنرال قونسلګرۍ لخوا د خپلواکۍ ورځ په دغه راز پرتمینو مراسمو لمانځل کیږي. محمد نسیم پښتون، شمشاد تلویزیون، دوبۍ.